کله پښتو کله په ننګ کې مړه شي دا پښتانه دي په سرنګ کې مړه شي خلک د سر سړي سنبال وساتي زمونږ د سر سړي په جنګ کې مړه شي. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. ملګرو سلام وخت مو په خیر. دا وخت موږ په باغناران کې ولاړ یو چېرته چې د مفتي منیر شاکر جنازه وشوله. د ملک د بېلابېلو سیمو نه ګڼ شمېر خلک راغلي وو څه هم چې هغه کې څونه ګډونوالو پاکي یو دلته ځوان شاعر زلمی شاعر هغې نه څه پوښتنې لرو ټولو خو هرکلی درته وایو ستړي مشي درته وایو خیرات قربان شم ښه ژوند درته غواړم. قربان دلته تاسو راغلی جنازه وشوله د مفتي منیر شاکر تاسو په مله ډېر لرې ځای نه راغلي وئ ستاسو څه نظر دی؟ زمونږ خو دغه نظر دی د یو شاعر په حیث عارف لوال یم ټول پښتانه مې پېژني دغه راته پیښیږي او دغه مخې ته خبر راځي چې دا څومره هم ځای په ځای وژنې که نه زموږ بار بار په شعر کې هم ویلي دا چې ځای په ځای وژنه نه څه پوښته نه پوښتنه نو دا د یو قام د بدبختۍ ښکاره نښې دي چې ځکه چې دغه قام دا د ریاست د دې مور او پلار دی او په ریاست باندې د دې دپاره د هغې تعلیم او د هغې تحفظ د هغې د مال جان دا د هغې ذمهواري ده. ویل کېږي چې شاعر سندرغاړی آرټسټ هنرمند چې کوم هم وي دا د قام سترګې وي. آیا داسې کوم شعر تاسو موږ ته ویلی شئ چې هغه کې اوسنی وخت یا د دې وضعیت عکاسي کېږي؟ داسې خو چې زه تا ته تر سبا پورې لګیا یم نو ختم به نه شي. زه به درته ووایم چې کله پښتو کله په ننګ کې مړه شي دا پښتانه دي په سرنګ کې مړه شي خلک د سر سړي سنبال وساتي زمونږ د سر سړي په جنګ کې مړه شي. ډېر ښه دی ډېر ښه دی قربان شي ډېر خوندور دی. څه پیغام لرئ پښتنو ځوانانو پېغلو ته اوسنی وضعیت چې کوم دی او دغه ترجیحات د غیر سنجیدګي هغې په اړه باندې څه نظر لري؟ دغه وایم چې دا څنګه پښتانه تاسو وکتل د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه دغه ځوانان د مشران ټول راغلي په دغه جنازه کې ګډون وکړو نو دوی غواړي د قام د بقا دپاره دوی د امن خواهشمند دي او د امن خواهشمند دي او دوی زما چې څومره خیال دی دوی امن ته اړتیا لري نو د الله نه به خصوصي دعاګانې وغواړو چې الله دې د دوی په سیمه او د دوی په نصیبونو کې د الله پاک آینده لپاره امن راولي. ډېره زیاته مننه وخت راکړو. الله مل شي.